د مزار شریف ښار د مزار هوټل په ملي سوداګریز مرکز کې د هیواد په کچه د سوداګرو د اوړو او غلو دانو د بولۍ بازار پرانیستل شو. د چارواکو په وینا دا په هیواد کې لومړنی معیاري بازار دی چې د اوړو او غلو دانو د عمده خرڅلاو د ښه تنظیم او مدیریت په موخه رامنځته شوی. اولین بولی هارد گندم افغانستان ما امروز افتتاح شد. بخیر انشالله به زودی بولی تیل و گاز ما افتتاح میشه، اسعار خارجی ما بولی افتتاح میشه. این بولی ها از طرف امارات اسلامی در تاجرای ملی زون شمال جور شده. رایگان این افتخار از دما شما که یک دولت مشکلات های تاجر ما را دیده یک چیز جور میکنه، خدماتی که فعلا در تاجرای زون شمال جور کرده فعلا بدیلش در آسیای میانه نیست. دا بازار یوازې د دې لپاره نه دی چې دا یو تجارتي مرکز دی، نه، دا بازار دا د باور اعتماد د ټولو تجارانو بیلګه ښیي. زه یوه خاصه تشکري د امارت اسلامي څخه کوم چې دا رقم لوی ملي پروژې چې د دوی حمایت نه وای اوس د مزار هوټل پروژه یا نورې مختلفې پروژې ودې حد ته نه رارسېدلې. د دې بازار د پرانیستو په مراسمو کې د بلخ مرستیال والی او دغه ولایت د علماو شورا رئیس په هیواد کې اوسنی امنیتي وضعیت د سوداګرۍ او پانګونې د ودې لپاره یو ښه فرصت وباله او په بهر کې له میشتو افغان سوداګرو وغوښتل چې هیواد ته راستانه او په موجوده خوندي چاپیریال کې پانګونه وکړي. تجارای ملی ما هر گوشه و کنار دنیا که باشه بیاید، هر کشوری که باشه و هر جایی که باشه بیاین اینجا الحمدلله سرمایه گذاری بکنه، به همه قسم جاها را جور بکنه و هر قدری که قسم جای استاندارد در افغانستان در وطن ما شما جور میشه و بسنده نیست، کفایت نمیکنه و قدری که باشه مردم ملت نیاز داره به هر انواع به هر کار و مرحبا اشتغال زویی. امارت اسلامی مکلفیت داره از بالا گرفته تا به پایین که همین تجارای ملی ما هم حفاظت نفسش، هم حفاظت مالش، هم حفاظت سرمایش، هم حفاظت ابرو عزتش مسئولیت نظام اسلامی است. د بلخ ولایت یو شمیر نور سیمایي چارواکي هم دا اقدام د هیواد د اقتصادي پرمختګ په لور یو مهم ګام بولي او ټینګار کوي چې اسلامي امارت هوډ لري څو په هیواد کې د پانګونې لپاره غوره زمینه برابره کړي. په نمایندګي د جناب والي صاحب او د اجمعین صاحب د تجارانو ورونو سره که د یو خیر مشوره وي، هغه که د اقتصاد په باره کې وي او یا نور داسې مشورې وي چې زموږ او ستاسو د ولایت اقتصاد نور هم قوي سي و خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي و موږ ته نیکې مشورې او نیک نظرونه وړاندې کړي. انشاءالله دا ستاسو نظرونه به موږ پر دې باندې مجلسونه جوړوو او دغه کارونه به انشاءالله کیږي. امی جای شکر است که امی غذا است، امی صدقه است. کسی که میخوره و تاجر نیتی خوب بکنه که امی به افغانستان امی مال ما وارد میکنیم که از او امی مردم استفاده بکنه، از گشنگی نجات بتن و با او تاجر علا با امنیت خوب اجر میته. موږ د مزار هوټل شرکت د رهبرۍ او د همکاریو چې دوی د خپل تجارتي او نورو سوداګریزو سرمایه گذاري ترڅنګ د دغسې یو بازار یا مارکیټ ابتکار وکړي. موږ مننه کوو او موږ ورسره ولاړ یو، حمایت یې کوو. د وړو او غلو دانو د ملي اتحادیې رئیس او یو شمیر ملي سوداګر دا بازار د یو مجهز او پرمختللي مرکز په توګه یادوي او ډاډ ورکوي چې د دې بازار د فعالیت له پیل سره به د هیواد د وړو او غلو په برخه کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. این اقدام ارزشمند فرصت مناسب برای اتحادیه آرد و غلجات افغانستان فراهم می‌سازد تا در کنار سایر اتحادیه‌ها و شرکت‌های وارد کننده مواد اولیه به ویژه آرد و غلجات که از نیازهای اساسی کشور به شمار می‌آید در عرصه تامین به موقع محصولات با بهترین کیفیت و کمیت نقش ارزنده‌ای دارد. دکترات سرمایه‌گذاری بلخ اولا متحد به حمایت از چنین ابتکاراتی است که زمینه رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کشور ما فراهم می‌سازد. ما با همکاری نزدیک با نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاران و تاجران عزیز ادامه خواهیم داد. خیلی یک گام مثبت و ارزنده است، چون هرچند در گذشته اینطور یک مارکت معیاری وجود نداشت
خیلی به تعیین نرخ و ایگابات به دیگر شهرها تاثیر گذار است و در این حال شهر مزار به عنوان ازی که عرضه کننده دست اول مواد اولیه است یک گام مثبت و گام مثبت است که ما این خیلی ارزنده احساس میکنیم. د یادونې وړ ده چې د مزار هوټل ملي سوداګریز مرکز په 15 پوړونو او د 12.5 جریبه ځمکې په ساحه کې جوړ شوی دی. د دې ودانۍ د جوړولو کار 2 کاله وړاندې د دغه ښار په مرکز کې د شاوخوا 200 میلیونه افغانیو په پانګونې سره پیل شو چې تر دې مهاله 90 سلنه کار بشپړ شوی دی.